غنم د زابل د مهمو غلو دانو او پیداوار له جملې څخه ګڼل کیږي چې په دې وروستیو کلونو کې کرکیله او حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مرستیال مولوي محمد علي نویدیار وایي چې تیر کال په کلاشار او ولسوالۍ کې پر 22,880 هکتاره مځکه باندې غنم کرل سوي چې ورڅخه کابو 63,399 ټنه د غنمو حاصلات راټول سوي وه. خو په وینا یې سږکال د اوي او للمي غنمو کرکیله زیاته سوې چې پر 9,438 هکتاره مځکه باندې غنم کرل سوي چې د دوی د اټکل له مخې به 15,242 ټنه حاصلات به ورڅخه لاسته راسي چې د تیر کال په پرتله 1,288 ټنه زیاتوالی ښیي. نویدیار د غنمو کرکیل ته د بزګرانو مخه کول او د زیاتوالي لامل پر وخت له بزګرانو سره د اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته او د نشي توکو د کښت مخنیوی بولي. نوموړی همدا ډول زیاتوي چې د زابل د کرنې ریاست د مرستندویو ادارو په همکارۍ بزګرانو ته د نباتاتو د آفتونو د مخنیوي لپاره وسایل، اصلاح سوي تخمونه او درمل ویشلي او بزګرانو ته د کرنې د عصري میتودونو په اړه عامه پوهاوی ورکړی. زابل ولایت کې یو اصلاحي تخمونه راغلي د خلکو سره کومکونو د همکار مؤسسو له طریقه سوي دي او بل چې کوم نشي مواد کرل کېدو لکه بنګ او تاریاکو د دغو مخه خلکو دا بنده سوی د اسلامي امارت لخوا چې کوم فرمان صادر شو په وخت کې بیا د زابل کې دا نه دي لیدل سوي نو ډېره مخه د زابل ولس غنمو ته کړې ده. غنمو زیاتوالی وجه هم دا وجه پر همدې مهال بزګران هم د سږکال د غنمو د حاصلاتو خوښ دي او وایي چې سږکال یې پر خپلو زیاتو مځکو غنم کرلي او تمه لري چې ښه حاصلات به یې راټول کړي. غنم خو زردمه تر اوسه پورې ښه دي انشاءالله دي تقریبا دا زموږ د کوچنو کورو ګزاره راکوي. پر اوسه کال خو مې د خیره 50 منه تخم کرلی و 28% راوکول. سږکال مې 10 منه تخم کرلی دی 40% 15% کوي. د یادونې وړ ده چې سږکال په دغه سال کې د غنمو کښت زیات شوی چې د دې ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ باندې بوخت دي او د همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې ورباندې حل کوي.